أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم مسلمانان ورونو، چون که خلق به حد الحمدلله زیات دي، ګرمیم زیات شوه او د باندې خلک هم ډیر لاره روان دي. داسې نه چې مرګري تکلیف شي، نو زه به خبره ذاتي مختصره کم ان شاء الله العزیز. ما خو خپل شوق دا و چې نن نور خلیفه صاحبان یا علما کرام موږ ته بیانونه وکړي، خو موږ ورېرونه مصروف دي غریبانان هلته دومره موقع نه پیدا کېږي چې یو وارې سره ووینو چې زه هغه ترتیب ورته بیان کړم. خو چونکې دلته ډېر خلک د طریقت په شوق باندې د لرې علاقو نه راځي، او صرف داسې نه چې د ما مریدان بلکې د ټولو خلیفه صاحبانو مریدان راځي او د مختلفو علاقو خلق راځي. نو د طریقت په بنیاد باندې یو څو مختصر خبرې چې د موږ تاسو لپاره ګټورې وي او خدای متعال د طریقې سبب راته وګرځي، دا به یو څو بیان کم. موږ ته اولا الله تعالی حکم کوي چې ای مؤمنینو د الله نه وډار شئ، تاسو د یغه خلکو سره ظاهرا او باطنا اوسیږئ چې کوم خلک په دعوه د ایمان کې رښتونی وي، په خپل اقوال او افعالو کې رښتونی وي. ظاهري هم تاسو د دې خلکو سره اوسیږئ او د زړه تعلق، د زړه محبت، د زړه رابطه هم تاسو د دې خلکو سره لرئ. نو چې سړی د صادقینو سره اوسیږي، دیغه معنا دا ده چې د یو شیخ په لاس باندې د یو شیخ چې د حسن ظن وي چې دا په دعوه د ایمان کې صادق ده او د خپل علم په انداز د ویني چې په شریعت باندې برابر ده، چې دیغه سره بیعت وکي. نو چې الله راتوي د صادقینو سره اوسیږي، نو اول شرط کامیابی دا ده چې دا بیعت بم په صداقت وي. دغه ځای مهم یو دوه درې ټکي درته ذکر کوم چې دا بیعت به هم په صداقت وي. وای بیعتونه خلک دوه قسمه کوي، یو په بیعت کې رښتونه وي صادق، چې د عوامم په پوه شي صادق معنا رښتونه. په بیعت کې رښتونه وي د اراده د ځان د صفایي، د اخلاق رذیله او لری کول، په ځان کې نیک اخلاق پیدا کول، تقوا پیدا کول، د الله عشق او محبت واقعي غواړي. یو قسم داسې خلک دي هغه چې بیعت پر اختیا وکي، دای په خپل عمل کې ریاکاری بیا نه کوي، خو الله د صدق ثمرات دنیا ته ښکاره کوي. وای سړی د ونې تخم زړی په مځکه کې پټ کی، خو چې رښتونه باغوان وي باغ ګدي، د رښتیا یې ګدي. ا د رښتیا به بیا وروسته تشریح بیا وکړو چې رښتیا نو څه معنا، چې رښتیا یې ګدي. دغه پټ زړی په خاورو کې خدای پاک پټ نه پرېږدي، د دغه نیال راشین کېږي او دغه نیال بیا یو وخت کې میوې ته رسیږي. د دغه نیال میوه دته ګټه کوي، د د کورنۍ ته ګټه کوي. کله باغو کې ترقی راشي کلی ته ګټه رسیږي، کله په باغ کې دومره ترقی راشي چې ټول ښار ته ګټه رسیږي، میوې بازار ته وړي، کله ټول ملک ته ګټه رسیږي. نو چې څوک په رښتونه اولا نه بیعت رښتیا وکي، د ځان صفایي غواړي، وای الله تعالی د عمل د ښې عقیدې د ښه بیعت اثر او ثمره راښکاره کوي. اول د اصلاح ذریعه ګرځي.
خدای پاک دته توفیق د طاعت بیا ورکوي الله تعالی د ګناو نه ساتي رب کریم خپل محبت زړه ته ور اچي د نیکو خلکو محبت زړه ته ور اچي بیا د اثر د میوه خپل کورنۍ ته رسیږي چې په یو کورنۍ کې یو واقعي متدین موجود شي یو واقعي متقی موجود شي دیغه خبر ولو که زوی وي په پلار بم خلګيږي که زوی وي په مور بم خلګيږي که کشر ورور وي په مشر ورور بم خلګيږي په تر بم خلګيږي په خزه بم خلګيږي یعنی د تقوا اثر هغه اول خدای پاک په خپل کور کې راښکاره کوي او بیا د تقوا نه د پرهیزګاري نه د دغه میوې نه د کلی ته ګټه رسیږي په کوم محیط او کلی کې چې اوسېږي دا د نیک اخلاق او نیک اعمال خدای پاک پټ نه پرېږدي دیغو په زړه اثر کوي او دا بیا ذاتي په طریقې باندې کله ښار ته ګټه رسیږي کله د یو چا ټول ملک ته بیا ګټه رسیږي او بعضې خلک داسې وي چې صرف د دوکې دپاره بیعت کوي چې زه خو مرید یم د پلانکي پیر سره مې تعلق ده د خلکو توجه ځان ته رااړوي ریښتونه نه په بیعت کې د دنیا لاله چې مطلب وي دا وایي دغه دروغجن باغوان مثال لري چې څوک ښه نیالګی ورکي دی په پټي کې کیږدي ښه نیالګی تخم هم نه وي ښه پوره نیالګی وي په پټي کې کیږدي خو چونکې دی ریښتونه د باغ په جوړولو کې نه یي د دغه باغ پالنه بیا نه کوي ځکه هسې دوکه مطلب ده د پالنې طریقه خو وروسته زه بیا درته ذکر کوم نو دا باغ په وچېدن شروع شي نیالګی وي ښه قیمتي نیالګی وي دغه نیالګي پاڼې خلک ویني چې زیړې شوې خلک ویني چې شاخونه یې وچ شوه او دا قیمتي باغ ونې داسې په مړاوېدن باندې شروع وي او دا یې آبیاري او پالنه نه کوي نو خدای پاک یې د دروغ ټول کلي ته ښکاره کړي هر څوک یې د هسې د دروغو خلک یې دوکه کول چې زه خو باغ جوړوم ځکه یې په نیوه یو بل څه غرض مطلب و دا رښتونه نه ده نو اول به بیعت په رښتیا وي په صداقت وي اوس د صداقت بیعت چې ته ویل کېږي کوم علامې دي وایي څوک چې په بیعت کې رښتونه وي په رښتیا یې د ځان د ترقۍ اراده وي نو دغه نیال چې شیخ د ده په زړه کې کېښی دا تلقین چې کېږي بیا هر لطیفې ځای د هر لطیفې ځای چې په داسینه کې شیخ ورښیي دلته لکه یو قیمتي نیال د میوې ږدي نو دی د دغه آبیاري شروع کړي دا نیالګی اوبه غواړي دا نیالګی د حیواناتو نه ساتنه غواړي دا نیالګی د پردیو هلکانو د ماتولو نه ساتنه غواړي نو داسې نه چې سهار لږ ذکر کړی بیګا لږ ذکر کړی د ګرمیو موسم یې وایي نیال کېږدې نه وای یو څاڅکی اوبه سهار وراچې یو څاڅکی مازدیګر وراچې او دا د ورځې په ګنټو لمر په تیریږي دا نیالګی به وچیږي که به آبادیږي ته خو طبعا خبره ده چې دا وچیږي نو چې رښتیا نیالګه دی دا آبیاري غواړي چې د ده ریښو ته پوره اوبه ورسیږي او دا اوبه دومره جذب کړي چې دا نیالګی په قوت شروع شي خپله دا بوټی قوي شي نو دا دوامداره ذکر غواړي چې تر څو مراد ته رسیږي دوامداره ذکر غواړي ورسره حفاظت غواړي د درندگانو نه چې هغه خواهشات نفسانیه دي دا هر ګناه د نفس تقاضا ده دا دغه نیالګی خوري دا نیالګی مراد ته نه پرېږدي چې ورسیږي نو رښتونه باغوان چې باغ ګدي دا به د دغه ګناهونو نه د تشریح وروسته بیا هم څه کوم د دغو نه به هم حفاظت کوي
نو دغه نیالګی بیا څوکه څوکه په طریقې باندې شروع شي د خپل واس موافق آبیاري کوي ازغی او تیږ او خشاوی کوي دا تر لرې کوي د حیواناتو نه یې ګوري د هلکانو د ماتولو د ضرر نه یې ګوري نو دا باغ په طریقې باندې شروع شي د دغه سره لازم چې رښتونه بیعت کوي صادق وي لازم ورسره بیا دا ده چې اده به محبت وي د خپل شیخ سره چې بیعت په صداقت شي نو نیالګي ګدي په بټي کې د تا دا احسان در سره کوي قیمتي نیالګي د تا په سینه کې ګدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت ابراهیم علیه السلام د معراج په شپه راته وویلې چې د جنت ډیره پاکه خوږه مځکه ده ښه حاصل شین کوونکې مځکه ده خو خالی بیابان د نیالګي ذکر ده چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر وی تا ته الته نیالونه کې خودل کېږي دغه سینه دا د جنت د مځکې حیثیت لري په دغه کې دغه مرشد چې تا ته قیمتي نیالګي ګدي په عوض کې بیا په جنت کې خدای متعال تا ته میوه درکوي نو د ده به لازم دا ده چې د خپل شیخ سره محبت د احسان تصور به وي چې د ما سره څومره نیکي کې جنت ته مې برابري د الله دوستي ته مې برابري نو ملازم ورسره دا ده چې محبت به وي او دا محبت د شیخ پرون مو ویلي وو په ابن ماجه سبق کې چې شیخ وارث د پیغمبر علیه السلام ده پیغمبر علیه السلام د خپل ځان په باب کې د موږ نه څنګه محبت غوښتی پیغمبر علیه السلام د خپل ځان په باب کې د موږ نه څنګه محبت غوښتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام ترڅو سړی کامل مؤمن نشي جوړېدای چې زه دته تر ځان تر مور او پلار تر اولاد تر ښځه تر دنیا تر هر چی شي نه محبوب شوی دا فنا فی الرسول دغه ځای ته وایي چې زه تر څو دته تر مور او پلار تر ځان تر ښځه تر دنیا تر هر چی شي نه محبوب شوی تر هغه وخت پورې دا سړی کامل مؤمن نشي جوړېدای سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ناز ښکاره کوي ورته وی چې ته خو تر نور هر چا را باندې ګران یې الا من نفسي د احناف په مسلک باندې مشکل نشته ځکه په استثناء کې په مستثنا کې سکوت وي حکم مخالف د مستثنا منه نه وي یعنی یو د ځان په باب کې خود څه نه ویایم د ځان په باب کې خود څه نه ویایم خو نور تر هر چا را باندې ګران یې د څه چې تر ځان نه را باندې ګران توقف ته دلته ډیر خلک خطا کیږي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې نه چې تر ځانم نه در باندې ګران شوی تر هغه وخت پورې کمال نشته دای دستی ورته چې والله تر ځانم را باندې ګران یې وای محبت دی اوله نو تر ځان ور باندې ګران و علما د علم ظاهر خو دې معنا کوي چې د چ سوچ وکړه حضرت عمر سے مخ کې سوچ نه و کړای چې تر ځان را باندې ګران ده نو چې اوس سوچ وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته ویلې د چې د ځان سره سوچ وکړه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څاڅ کې ویني نه چې د ته ضرر رسیږي خپل ځان قربانوم کنه قربانوم چې د په یو څاڅ کې ز خپل ځان قربانوم نه خو د ځان را باندې ګران ده چې سوچ وکړو نو ورته معلوم شو وای نه تصوف لیکي نه عشق محبت و عشق و او معشوق عاشق په منځ کې یو راز وي عاشق دا غواړي چې د معشوق د طرف نه د مان مطالبه د زیادت عشق وشي د معشوق د طرف نه دا تقاضا وي چې عاشق نه مطالبه وشي نو عاشق دا غواړي چې ورته چې دا راکا لکه د لیلا او د مجنون چې وینه غواړم دستی وینه ورکړه وای حضرت عمر صاحب دغه عشق اظهار کوه نو د چې ورته ویلې چې تر ځان نه يم در باندې ګرانم تر څو پورې کامل مؤمن نه د دستی ورته ویلې سوچ موش وخت نه و فکر نه و دستی ورته ویلې چې والله تر ځانم را باندې ګرانه نو د رښتینی بیعت وای لازم د سره چې سړی صادق وي په بیعت کې
چې محبت به د خپل شیخ سره راځي او محبت به په داسې انداز راځي چې په شرعي امورو کې چې شیخ کوم حکم کوي ورته د پلار د مور د اولاد د ښځې د هیچا به هم پروا نه لري. دغه محبت د شیخ دا به په دومره انداز باندې وي چې د ده د تعلق نه به یو شی هم مانع نشي واقع کېدی. کله اولاد غم، کله د ښځې غم، کله د دکان غم، کله د موټر غم، کله د زراعت او د زمینداری غم مانع واقع کېږي. اوس خو څه وکمه، محبت مې شته خو خلاص نه یم، خلاص نه یم. وای عشق و محبت چې په راشي داسې حد ته برسېږي چې د هغه دپاره به بیا د خپل شیخ د تعلق نه مانع یو شی هم نه واقع کېږي. که څوک خوشکې ورته کي لا یخافون لومة لائم، د چا د ملامتیا به هم پروا نه لري. ځکه ما درته ویلي خبره دلته چې اوله نه بار بار به درته مکرر کوم چې دا نیابتن د خلیفه نایب د رسول الله ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د چا تعلق کمزوره شوی و، هجرت نه و کړی د مکې معظمې بعضې خلکو، هغه چې وروسته د مهاجرینو په عظمت باندې د دوی په علم باندې پوه شوه، خبر شوه، د دوی په وقار خبر شوه، نو اراده یې د دغه وکړه که نه چې خپل زمن او خپل اولادونه ووایي یا یې مړه کړي چې تاسې د وجه نه د دغه عظیم نعمت نه موږ محروم وو. الله تعالی آیتونه نه کړه نازل چې ځینې د مالو د تاسې د اولادو د تاسې فتنه ده، د خدای د دین نه ممنې کوي، د الله د عشق د محبت نه ممنې کوي. نو محبت به وای دغه انداز ته رسیږي چې بیا به مانع یو شی نه وي، خو د دروغ نه د رښتیا محبت. یو مرید وای په یو وخت کې دغه خبره ډیره کړه چې د ما د خپل شیخ سره دومره محبت ته چې هغه آخر ځای ذکر کوم، یو شعر ویلی ده چې که شپه ورځ بغیر د جرم نه ما څوک ټکوي، شپه ورځ بغیر د جرم نه ما وایي دا د ده په عشق کې په محبت کې هېڅ ګناه مې بله نه یې کړې، وایي مې زه به د هېڅ چا پروا ونه لرم خو د خپل شیخ د محبت نه به تېر نه شم. و یو مرید تجربه کوو، هوښیار مرید و چې رښتیا یې دا محبت شته که نه، ورته چوپ کینه، د دستي بیان شروع پرېښه رنګ متغیر شو، خوشکه ورغله او کېنست، هر څه یې پرېښوه. ټولو مریدانو ورته ویل دروغجن یې، تا خو ویلې چې که شپه ورځ مې څوک وایي زه یې پروا نه لرم. دلته په یوه خبر باندې دومره بیا خوشکه درغله چې بیان دې هم پرېښه، هغه عشق و محبت سلسله لاړه، بیا دستي بیا په غضب بدله شوه چې یوه خبره یې درته وکړه تا ته دستي خوشکه درغله، خو نفس ته د نفس تقاضا ده. وایي د رښتوني بیعت سره لازم هغه محبت ته، خو محبت به هم داسې رښتونی وي چې د هغه نه به مانع یو شی هم نشي واقع کېدی. او داسې محبت چې پیدا شي، داسې محبت چې پیدا شي د دغه سره بیا لازم اطاعت ته، بیا محبوب څوک نه خفه کوي. چې عشق تام شي، محبت تام شي، بیا همیش دپاره د محبوب رضایت غواړي. هغه شیخ چې څه پر موده ورته کوي بیا مخالفت نه کوي. ابراهیم علیه السلام خلیل الله په هر څه کې د الله رضا غوښته که نه غوښته. وګورئ انبیا دي دغه خو مقام جګ د فنافله ده که نه، چې د هجرت حکم ورته کېږي په ټوله دنیا کې مخکې هجرت چا نه ده کړی. ګورئ دا نن سبا هجرت خو آسان ده ځکه خو په کروڑونو خلک مهاجران کېږي، بلوا چې عامه شي سپکه شي. په ټوله دنیا کې اول دی ده چې دته حکم د هجرت کېږي، دی ټول وطن پرېږدي، دی او بیبي او یو وراره دا ورسره روانېږي. ولې؟ د خپل محبوب رضا غواړي. بیا چې په شام شریف کې عراق نه لاړ شام شریف ته، هلته چې اپلیارې اوږده واقعه کې حضرت هاجره ورکړی شوه، د هاجرې نه چې حضرت اسماعیل علیه السلام پیدا شو، حضرت ابراهیم علیه السلام د 90 کلو نه اوښتی په داسې عمر یې زوی پیدا شو. څومره عشق و محبت محبوبیت به وي. خو الله تعالی حکم ورته وکړ چې دا اوس یې مکې معظمې ته
بیت الله شریف آباد نه د نوح علیه السلام د طوفان وروسته غرونه دي د غرو مابین ده نه اوبه شته نه یو کور شته نه یو انسان شته په یغ ځای کې ښځه او کنکای ماشوم بچی د تیر یودلو دغه دوه راوړي د شام شریف نه دلته د وادي غیر زرعه کې پرېږدي غټ بالغ انسان به ګوښه په غرو کې شپه تېره کړي خو د محبوب رضا غواړي د محبوب رضا غواړي هلته یې پرېږدي بیا چې کله حضرت اسماعیل علیه نبینا علیه السلام داسې وخت رسیږي چې د پلار سره معاونت په کار کې کړی شي هلته بیا حکم د علالیدن ورته کېږي دی دستي د خپل زوی علالیدن ته تیاریږي نو وای عشق چې تام شي د عشق تامه معنا دا ده چې هغه به بیا اطاعت خامخا کوي ولې چې اطاعت ونه کې مخالفت وکړي خو هغه خفه کېږي د محبوب خفګان بیا نه غواړي اوله خبر چې سړی به په خپل بیعت کې صادق وي دا په صدق د بیعت پورې دا خبره راغله دومه خبره دا چې سړی غواړي چې زه کمال ته ورسېږم نو چې بیعت کوي د شیخ سره په رښتیا دغه بیعت کې اوله نه د صغیره ګناه او کبیره ګناه او حقوق الله حقوق العباد د ټولو نه توبه ایستل کېږي په دا توبه کې به بیا صادق وي رښتیا به وي اول خو د بیعت خبره وه دوم دا ده چې دا توبه به په رښتیا باسي که یو سړی د شرابو سره عادت ده او بیعت کوي د شیخ سره توبه یې دلته وایسته خو شراب نه پرېږدي یو سړی عادت ته د دروغو سره بیعت کوي خو دروغ نه پرېږدي یو سړی عادت ته د دوکهبازۍ سره چې د مسلمانانو سره په معاملاتو کاروبار کې دوکې کوي بیعت کوي خو هغه نه پرېږدي دغه سړی په خپله توبه کې رښتونی ده که دروغجن ده اوس د ظاهري ګناهونه به هم توبه باسي د باطني ګناهونه به هم توبه باسي نه به په ظاهر د شریعت خلاف کوي نه به په باطن کې حسد د مسلمان سره تکبر غټه په مسلمان باندې ویل عجب خپل ځان غټ درته لیدی کېدل ریاکاري کول د دنیا محبت د دنیا عشق د قدرت عشق و محبت د ګناه و محبت د اوږدو عمرو امیدونه طول العمل دا ټول ګناوې دا به ظاهري او باطني دا به پرېږدي اوس نو وایي که یو سړی په بیعت کې رښتونی نه وي دغه مثال داسې ده لکه بې اودسه چې په لمانځه درېږي اوله نه ګورئ چې بیعت کې رښتونی نه وي لکه بې اودسه چې په لمانځه باندې درېږي بې اودسه چې څوک په لمانځه ودرېږي لمونځ صحیح کېږي ثواب امید شته پکې د الله د قرب و د نزدېکت امید شته پکې خوري عبس ده صرف ټیټېږي جګېږي اصل حقیقت باطل ده ټول نو چې د اوله نه په بیعت کې رښتونی نه وي وایي د دغه داسې مثال ده لکه بې اودسه چې په لمانځه باندې درېږي او که اول بیعت خو یې وکړو په رښتیا لیکن ګناوې نه پرېږدي توبه کې رښتونی نه شي دغه بیا داسې مثال ده لکه یو سړی چې په لمانځه دارېږي کالي نجس وي په نجاست غلیظه یا خفیفه خپل مقدارونه شریعت ورکولی دي اوس سړی په لمانځه ودرېد اودس خو یې کړی لیکن کالي یې تر یوې اټانۍ دا قدر د درهم نه زیات په وینو ککړ دي یا په ګندګي باندې ککړ دي په بولو باندې ککړ دي اودس هم شته په لمانځه ودرېدو په دغه لمانځه چې جامه یې نجسه د غاړې خلاصېږي د دغه لمانځه بیرته اعاده په واجب ده که نه ده په واجب اوس نو د ګناه د وجې نه چې سړی ګناه کوي هلته یې بیعت کړی هلته د بیعت سره ګناوې کوي نو بیرته جامه نجسه شوه بدن نجس شو
هغه ځای که په حرامو جوړ د پردی مځکه کې کور جوړ کړی غصب یې کړی هغه ځای نجس شو په نجس ځای کې لمونځ کېږي کالی اغوستي د نجس دي په حرامه دنیا چې وګټي هغه جامه چې په حرامو روپۍ اخیستل شوي وي ظاهره خو به په صابون مینځلې وي شریعت په لحاظ باندې نجسه ده که نه ده په حرامه ده چې کالی په حرامه دنیا جوړ شوي مځکه دې په حرامه طریقه لاندې کړې غذا د بدن په حرامه طریقه ده بدن نجس شو په حرامو باندې لوی شو کالی نجس دي په حرامو دي اخیستي مځکه نجسه ده په حرامو دي اخیستي ده یا دې لاندې کړې ده او دا شروط صلات شریف چې موږ وګورو طهارت مکان طهارت بدن طهارت جامع ټول شرط کنه ده شرط نو چې جامه نه ده پاکه بدن نه ده پاک ځای نه ده پاک دغه لمونځ کې بیا څه امید ده د ثواب په دغه لمونځ خو معراج د مؤمن د الله ته سړی پرسیږي په داسې لمانځه به څنګه ورسیږي او چې باطن نه وي صفا ریاکاري وي پکې عجب و تکبر وي پکې خو هغه هم ګناه ده لکه د ظاهر بدن چې جامه نجسه ده زړه نجس شو چې زړه نجس شو حضور للهیت راغی بیا د خدای رضا نشته پکې بیا به پیغل منځ کې څه اثر موجود شي نو وی چې سړی چې توبه باسي نو بیا به په دا توبه کې مرښتونه وي صادق به وي دا دوه خبرې مهمه بیعت پر احتیا او توبه پر احتیا دریم دا چې شیخ ورته حکم کوي الته مو ویلي و چې اطاعت به وي د کثرت ذکر چې ذکر به ډیر کوي اوس دا ذکر چې کوي څنګه به کوي دا ځای ډیر مهم ده چې دا ذکر کوي څنګه به کوي ذکر د چا کوو شیخ یادو که الله یادو اوس هر ځای د ذکر چې سړی په ذکر لګیا شو دا حضور مع الله ده د الله حضور ته پیشیدن ده رب کریم یې انا جلیس من ذکرنی زه هم نشین دی هغه چایم چې څوک ما یادوي زه ناس لکه ناس الله تعالی ته خو مکان نشته خو حضور مشاهده دا د چا ده د الله تعالی ده وای په عمل سړی جنت ته رسیدای شي الله عوض کی جنت ورکي خو د الله مشاهده بغیر د ادب نشي ورته پیدا کېدای په ذکر به ثواب مرتب شي خو اصلي محل چې هغه معیت مع الله ده حضور مع الله ده ان تعبد الله كانك تراه دغه مقام ده د بیا د بي په صورت کې نشي پیدا کېدای ثواب پیدا شي وای جنت په پیدا شي جنت خو مثال د علف د حیواناتو لري په خرو په غوایو په وخانو چې کار کوي مالک زړه په خوګيږي شوتا ولا وراچی موږ تاسو ټول غلامان دي الله یو کنه یو چې طاعت کوو لمونځ کوو روزه نیسو زکات ورکوو حج کوو جهاد کوو علم کوو ذکر کوو الله خو به څه پروړه راچی جنت ته واخه خو براچی اخو ویل لکه د علف د دواب مثال لري خو حضور مع الله دی الله سره مشاهده او دیغه د انوارات لیدل چې په آخرت کې دی الله دی دل تر ټولو نعمتو دی جنت فوق نعمت ده په دنیا کې چې داسې مقام سړی ته پیدا کیږي دا بغیر د ادب نشي پیدا کېدای نو ته چې ذکر شروع کړې آداب شي دي دا به اوس خیال ده چې زه ذکر شروع کوم موږ زړه کورګای چاره جوړ کړای خو الله جوړ کړی کنه چې په زړه کې یادې الله دې په زړه کې یادې خو الله تعالی خبر ده او چې د الله په حضور کې موږ چې د استاد مخته کینو ادب لحاظ کوو
د شیخ مخته کینو د ادب لحاظ کوو، د امیر مخته کینو د ادب لحاظ کوو. نو ته چې ذکر شروع کوي وایي دا د الله حضور ته کېناستن ده. ما درته مخکې ویلې مکان خو نشته. اوس دا د مشاهدې کیفیت په رفع د حجاب په ذکر کې څه وخت راځي؟ اصل ذکر وایي دا حضور ته ویل کېږي، ذکر حضور ته ویل کېږي چې دا ډېر ثوابونه ذکر کېږي چې حجاب نه وي. دا به څه وخت پیدا کېږي چې ادب وي. نو د ادب اوله دا ده چې ذکر شروع کوي په دغه وخت کې به بیا یو واره د خپلو ګناهونو توبه باسي. یو خو مو د بیعت په وخت کې توبه وه، یو دا چې دا ذکر شروع کوي د شروع په حال کې که په ژبه ذکر کوي د الله نوم یادوي، وایي دا د الله نوم دومره خوار نه ده چې په دغه ناجسه ژبه چې دروغ وایي، غیبت کوي، نمیمت و شیطانت کوي، بهتان وایي، سخریه کوي، د یو مسلمان بې عزتي کوي، په دغه ژبه بیا الله یادوي. دا ژبه به مینځي لکه لمانځه ته ظاهر په اودسه په اوبو به ځان مینځي، دغه ژبه به ته په توبه باندې مینځي. هزار و بار و بشویم دهن به مشک و گلاف هنوز نام تو گفتن کمال بی ادب است. چې زر واره په مشک و په گلابو باندې ژبه پرې مینځم د تا نوم اخیستن بی ادبي ده. وای زر واره به کوشش دا وي، یعنې لکه زر واره چې سړی تایب شي د خپله ګناهونه، بیا دا ژبه لایق د دې شي چې د الله ذکر وکړي. او چې په زړه کې ذکر کوي نو زړه کې به تایب کېږي. د زړه توبه ندامت او پښیمانتیا ده. د ګناهونه به نادم کېږي، پښیمانه کېږي، به خجالت کېږي، به خپل مجرمتوب به درته ښکاره کېږي. مجرم چې د قاضي مخ ته ورځي دغه رنګ زیړېږي، دغه ژبه بندېږي چې په دا پوهېږي چې اوس په ما د پانسۍ حکم کېږي، اب یې غږېدی نه شي، دغه وجود ریږد واخلي. حضرت علي کرم الله وجهه به چې اودس کوو رنګ به یې تک زیړ شو، وجود به ریږد واخیست. څوک پوښتنه تر کوي چې دا میاشت ته اودس کوې رنګ دې تک زیړ واوړي، دا څه وجه ده؟ دور ته ته خیال فکر کوي چې اوداسه نه بعد زه د چا حضور ته درېږم؟ خو د الله حضور ته درېږم. موږ د یو استاد مخ ته نشو وړاندې کېدی، د خپل مشهور شاګرد نه په ټول کال کې سبق وي نه ویل وي نه ټکول وي چې امتحان ته راخلې ژبه ودرېږي، لاس ریږدي، بدن ریږدي. نو که په زړه کې ذکر دی الله کوي، زړه به په توبه باندې په ندامت باندې منځي او صفا کوي به چې زړه قابل د ذکر شي، د الله د حضور شي. وفي انفسکم افلا تبصرون، موږ ومه مراقبه ده. یو معنا خو داسې کوي علما چې په خپل ځان کې د الله د قدرت علامې نه ویني، خوړل چکل دواړه په یوه لیار دي، خوړل چکل دواړه په یوه لیار دي، خو هلته چې وځي بیا دوی لارې دي. دا اوبو دا مړۍ څوک سره جدا کوي؟ په یوه لیار لاړه، یوه معدې ته لاړه، او په دوو لیارو باندې بیا جدا کیږي. د علم ظاهر په اصطلاح باندې د الله په قدرت باندې ته علم نه لري، نه ویني، په د خپل ځان کې تصور نه کوي چې الله څومره قادر ذات ده. نور تشریح رانه اوږدېږي چې بیا کوم. خو د علم باطن په اصطلاح وفي انفسکم افلا تبصرون، په خپل زړه کې په خپل ځان کې الله نه ویني. دغه لیدل د مشاهده چې حضور باندې ذکر شروع شو، کشف شروع کیږي، حجابات ختمیږي. په افاقو کې ګوري خدای د ځان نه دی باندې غواړي، زړه صفا کا چې الله تعالی د تا په زړه کې ځان دروخي. ځکه داسې نه روایت نه راځي چې الله تعالی وایي چې ما نه اسمانونه ځایوی شي نه مې مځکه ځایوی شي، ما زړه د مسلمان ځایوي. اوس نو چې وفي انفسکم افلا تبصرون، په خپل زړه کې ولې د الله انوارات مشاهده نه کوي؟ دا چې د وجودیه او اولیاء کرام د خولې نه ان الحق نارې وتلې دي، خو د سر نه تر نوکه په ټول بدن کې انوارات الهي لیده.
دغه عشق د وجه نه د الفاظ د خولې نه وتلي انوارات خو دا نه وځي نبی علیه السلام دعا نه کوي خدای پاکه په سترګو کې مې نور کې په غوږو کې مې نور کې په ژبه کې مې نور کې په وینه کې مې نور پیدا کې اډوکې کې مې نور پیدا کې غوښه کې مې نور پیدا کې مخ ته نور پیدا کې شاته نور پیدا کې پورته نور پیدا کې لاندې نور پیدا کې ښي طرف ته نور پیدا کې چپ طرف ته نور پیدا کې ټول بدن منور کیږي که نه منور کیږي که نه کې د نبی علیه السلام سوال کوو سوال د محل حرام ده که نه د حرام بیا سر نه تر پښو ټول بدن په ذکر راځي چې ټول بدن په ذکر راځي د سر نه تر پښو پورې په ټول بدن کې انوارات مشاهده پیدا کیږي نو سړی به د ظاهري او باطني ګناهونو نه تائب وي ادب دا ده چې شروع کوي په ذکر که په خوله ذکر کوي او که په باطن کې ذکر کوي دا به صفا کوي په توبه باندې بل ادب دا ده چې ذکر چې شروع کوي مخکې تر مخکې نه به د صفایي لحاظ ساتي لکه موږ چې لمانځه ته ځو لمونځ د الله ذکر ده اقیم الصلاة لذکر د بدن پاکوالی د کالیو پاکوالی د هغه ځای او د ټولو پاکوالی شرط که نه ده شرط نو ذکر چې سړی کوي خو د الله حضور ته ورځي نن چې موږ یو میلمستیا ته ځو کوشش د صفایي کوو که نه کوو نو وای صفایي به کوي کالی به د صفاوي غسل یا اودس به د موجود وي ادب دا ده چې د الله ذکر کوي اودس به کوي که غسل د په وس پوره او غسل که نه اودس به کوي کالی به دم ظاهره نه نجس صفایي به وي که طهارت بل ادب دا ده جمعه ته چې ځو په علم ظاهر په اصطلاح باندې هم لمانځه ته چې ځو عطر استعمالول مستحب طریقه ده که نه ده جمعه ته ځو جمعې ته ځو اختر ته ځو د ذکر محل ته ځو دا ټولو کې موږ حدیثو کتابو کې ویایو که نه ویایو نو چې ذکر شروع کوي تطیب به هم وي تطیب هلته تطهیر د صفایي ده چې اودس به کوي ورسره دا ده چې خوشبویي به استعمالوي دا هم د آدابو نه ده ځکه د الله حضور ته دلته ملایکې راځي جمعه ته چې ځې عطر استعمالول مستحب دي ولې جمعه ته ملایکې راځي چې تا د خولو د بدبویي نه هغه په عذاب نشي او د هر ذکر محل ته که ګوښه یې څوک کوي که انفرادن یې کوي که اجتماعي نه کوي ذاکر ته ملایکې راځي که نه راځي نو وایي خوشبویي به استعمالوي بل د آدابو نه دا ده بل د آدابو نه دا ده که ګوښی سړی ذکر کوي نو مخ په قبله به کینی که د اجتماعي ذکر کوي بیا خو حلقه هغه حدیث کې راغلی ده چې اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا صحابه مبارکین ورته ویل ریاض الجنت چې ده حلقه د ذکر ده وای اجتماعي ذکر کې خو حلقه ده خو انفرادي ذکر کې کوشش دا وکړي چې سړی په اوداسه مخ په قبله کینی او چې د سړي په وس پوره وي مشکلات نه لري نو د تشهد په شکل د اتحیاتو په شکل کینی لاسونه هم دواړه په زنګانو باندې کېږدي لکه په لمانځه کې حضور مع الله ده نو د ذکر په حال کې هم ادب دا ده چې انفرادي ذکر کوي په اوداسه خوشبویي استعمال مخ په قبله او د تشهد په شکل کینی چې وس پر انسان خو مکلف په خپل وس باندې ده بل د آدابو نه دا ده چې د ذکر په حال کې به سترګې پټې کړي چې دا خواطر بند شي چې شی ویني سوچ بدلیږي چې خواطر بند شي په پټو سترګو به ذکر شروع کوي او بل د آدابو نه دا ده چې ذکر به په سکون په اطمینان باندې وي په لمانځه کې لاس پورته کول چا د ضرورت په وخت کې روا ده یو واره په یو رکن کې چې درې واره لاس پورته شي لمونځ پاسېدېږي که نه پاسېدېږي دواړه لاسونه چې پورته شي لمونځ پاسېدېږي که نه پاسېدېږي وایي په ذکر په حال کې به هم سکون وي اطمینان به وي ځکه د الله په حضور کې نو ټوپونه ویل ما درته ویلې بل ورځ هم خلیفه صاحب وویل دا د جذب د په باب کې مالې موږ څه وکړو روزانه خو نوي نوي خلک راځي هره ورځ خو دا بیانونه نه شو کړی
ډېر مرګري خیال دا وي چې ښه ذکر دا ده چې نارې وکړي او چې نارې دې وکړې په ریا لګیا شوې ښه ذکر خو نه لکه اودس چې مات چې په لمانځه کې لمونځ لاړ باطل شو ثواب لا ټول ختم شو یو بې اختیاره جذب ده هغه شته داسې نه ده چې جذب نشته سورة زمر مبارکه دا آیتونه چې سړی وګوري بسم الله الرحمن الرحیم یقشعر منه جلود الذین آمنوا ثم تلین الی ذکر الله الته د ذکر د جذب په باب کې بهترین تحقیق قاضي ثنا الله پانی پتی سیب کړی حق جذب شته او یو جذبه د حق د ټولو انسانانو د پیریانانو د عمل سره برابر ده د جذب خلاف نه یو جذب شته چې حق جذبي د ټولو انسانانو د پیریانانو د عمل سره یو جذبه د حق برابر ده د جذب کیفیتونه جدا جدای چاته د جذب په حال کې د خلینه ناری وزي چانه د جذب په حال کې ژړاوي سترګې نه وچیږي ژړا شروع وي بعض خلک داسې شي چې بې اختیاره شي ولویږي خو چې حق جذبي شیطانی نه وي رحماني وي پروا نه لري ته به کیفیت سکون برابرې کوشش به دا کوي چې هغه ذکر په سکون په اطمینان باندې وي او دغه ذکر چې د الله تعالی په حضور کې ده حرص په دې زیادت وي چې څومره ډیر وکړي خو مهم شی کې وایي چې تصوف څومره کتابونه دی وګوره دا ټول آداب سره سره رابطه د شیخ هم ډیره ضرور وایي چې ټول کتابونه د تصوف وګوره بغیر د رابطه د شیخ نه مخته نشي تللی ټول شرایط په ځای کې خو د شیخ رنگ به په ځای کې چې دای د ما سره مخامخ ده د مثلا ما ته ټنډه اره لطیفه چې شروع کړي د اول لطیفې نه د ما دغه لطیفې ته فیض راځي دغه ته به متوجه بیا دومه بیا دریمه خو نن سبا دور کې دا رابطه هم ډېر ملګري نشي دی وای ځکه خو کشف ورک شو خوراکونه ګډوډ دي نفقې ګډوډې شوې د ګډوډو نفقو د وجه نه کشف ورک شو جذب ورک شو موږ نقشبندیه طریقه کې چې جذب د چا نه قراریږي ګوره چې جذب د چا نه قراریږي ډیر په عذاب علاج دا ده چې د بازار خوراک دی وکي د بازار ماړی 2 او 3 وخت وخوري جذب ختميږي د بازار په ماړی د ګوننګار سترګې لګېدلې دیغه دومره اثر ده چې عشق ماده ختمي دا محبت چې په ځل کې راغلی عشق کنټرولېږي نه هغه ماړی چې وخوري چې په یو د ګوننګارو خلکو سترګې لګېدلې نو هغه عشق لا شي ختم شي نو لہذا بازارو ته بیا څنګه ځي چې د بازار په ماړی سترګې لګېدلې د تا د عشق جذبه ټوله ختمي دا چې هر مازدیګر په بازار کې چکر هر ماښام په بازار کې چکر سترګې په ګناه لګیا غوږونه په ګناه لګیا ژبه په ګناه لګیا خو یا ښځې وینې بازارو کې چې ګرځي نن سبا غلط نظرونه دي ټول کنه دي یا به سروزونه اوري یا به په مجلس کې چې کینې په غیبت او په دروغ او په دغه بلګیا کېږي یا به د زړه درنجي عشق د دنیا باندې به گرفتار کېږي خه موټر دی ولید خه دکان دی ولید خه مارکیټ دی ولید خه بنگله دی ولید د زړه محبت به دی پیغلو رځي وای د ذکر آداب دادي چې محبت به دی په یو لوري وي چې زړه محبت په دنیا په طرف ته خو بیرته صادق نشو په بیعت کې کدی دغه آداب او لحاظ وی مانه خبر ودی کی څومره شو چې دغه آداب او لحاظ وی بیا انسان ترقی کوي شي ځکه الله ډیر رحیم ذات ده چې په اخلاص قدم واخلي الله تعالی وی حدیث قدسی مبارک ته پیغمبر علی السلام چې څوک ماته یو لويشت را نه دی کیږي زه یو غاز ورنه دی کېږم چې ماته څوک یو غاز را نه دی کیږي زه یو باع غېګ ورنه دی کېږم چې ماته په سوکا راځي الله وی زه په منډه ورځم الله ته نه مکان شته نه جسم شته معنا دا ده د الله رحم د بنده تر عبادت به خي زیات ده
او بل د آدابو نه دا ده چې دا ذکر بم په رښتیا کوي، بیعت په رښتیا، توبه په رښتیا، ذکر بم په رښتیا کوي. ذکر په رښتیا څه معنی؟ وای ذکر په رښتیا دا معنی چې د سر او د علانیه به فرق نه وي، چې د خلکو د وړاندې ژاړم، جذبیم کوي، ټوپونه م وایه، سرم زړیم، ځکې ته یې رسوي، خو چې په ګوښه کوټه کې بیا علام نه یادوي، بیا نه ژاړې، نه بیا جذب شته، نه بیا عشق شته، نه دغه بیرته رویاکاري شوه. نو سړی به رښتونه وي، په ذکر کې به هم صادق وي. وایي چې په ذکر کې صادق وي د هغې معنا دا ده چې د سر او د علانیې به فرق نه وي. او بل ادب دا ده چې په دا ذکر کې به مخلص وي. اخلاص دا معنا چې د الله د رضا نه سوا بل شی به په خیال کې نه ورځي. حتی تصوف لیکي روپۍ 14 انې ده، که په 14 انه کې یوه انه سودا سړي د دغه وه چې زه خلیفه شم بیا به مې خلک قدر کوي. دا ذکر د خدای د رضا دپاره نه ده چې په 14 انو کې یوه انه یې دا خیال و چې زه خلیفه شم بیا به مې خلک قدر کوي، احترام به کوي. نو وظیفو کې کوشش وکړه، په وظیفو کې کوشش وکړه. دا شیطان خو ډېر بد دښمن ده. د ګناهو د وجه نه صرف نه خلک غر کوي، ډېر خلک د عبادت د لارې نه غر کوي. کوشش وکړه چې تم خلیفه شې، کوشش وکړه چې تم خلیفه شوې. د خلافت لپاره د ذکر کې کوشش شروع کړه، که د خدای د رضا لپاره عهده غواړې، بیا خو عهده غواړې، اخلاص نشو. څوک چې د عهدې لپاره حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده په عبد الدرهم و عبد الدینار باندې، چې بیعت د امیر سره کوي. بخاري شریف کې خو ظاهره د امیر سره ده، دا بیعت د دنیا په خاطر یو ظاهره خو ګوره د امیر سره بیعت وشو، قرباني ته ځان تیار چې په ځان او په مال به زه قربان یم، د تا اطاعت کوم. خو لیکن اوټو ته ودرېږي د یوه تنظیم سره، هغه کامیاب شي په اوټو کې، چې کوټو کې کامیاب شو، وروسته د هغه تنظیم نه مطالبې د دنیایي شیانو لري، که یې ورکول نو دی بیا وفادار ده په خپل بیعت او د خپل تنظیم سره. که ایده تقاضا غټه ګوله و هغه نه ورکول کېده، بیا دستي په حزب اختلاف کې ودرېږي. هغه بیعت د څه شي دپاره شو؟ لله شو که لدنیا شو؟ رسول الله لعنت په ویلی ده، رسول الله لعنت په ویلی ده چې بیعت د دنیا په خاطر کوي، که دنیا ورته پیدا کېده بیا خو نو وفادار ده. جهاد کوي، قربانی ته تیار وي، خو چې کرسی وي پکې، چې کرسی وي پکې، که لونګین نوم په ایښی و بیا جهاد هم تیار ده، چې دلګی مشر شو یا ولسوال صاحب شو یا قاضي صاحب شو یا پلانکی صاحب شو، بیا قربانی ته تیار ده، بیا جهاد فرض عین ده، بیا فی سبیل الله نارې وایي. خو چې کله د مسؤلیت نه لرې شي بیا قرار په کور کینی، بیا دغه عبادت ته نه تیاریږي. ولې نه تیاریږي؟ هغه پرون دې څه نارې ویلې چې للهیت نشته، عهده ده. عهده چې لاړه د لاس نه ووته، مطلوب لاړه، عبادت بیا څه کوي؟ نو هر کار کې اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. عبادت خو ټول دین ته ویل کېږي، خو الله په اخلاص غواړي. نو ذکر به هم په اخلاص وي. او اخلاص د ذکر ما درته ویل دا ده چې ما سوا د الله د رضا نه بل به یو شی مطلوب نه، حتی کشف یې نه مطلوب، جذب یې نه مطلوب. خلافت خو څه کوي؟ عهده خو څه کوي؟ دا به یې نه مطلوب. ځکه حضرت مجدد الفسانی قدس الله سره وی دغه کشفونه، دا جذبونه، دا علوم، دا معارف چې د طریقت په لار کې سړی ته پیدا کیږي، دا صرف ترغیبي امور دي. خدای پاک د غلیار سره شوق پیدا کوي، معدات دي، ناروا نه دي، ناجائز نه دي، خو مقصود نه دي.
مقصود نه دی تر دغه ټولو به تیریږي مقام د اخلاص ته برسېږي ګورې دا کشفونه مخکې پیدا شو جذبونه مخکې پیدا شو خو خبره شاته ده اصل شی اخلاص ته د الله رضا ده د دغه وجه نه حضرت مجدد سبي په زرو کې یو نیم سړی هغه مقام ته رسیږي چې خلیفه شو ذاتي کار پرېږدي چې عهده پیدا شوه بس ذاتي کار پرېږدي ریاضات هغه خواري ذکر کول کوشش کول محنت کول دا بیا پرېږدي ولې د خیال د وي چې خو دغه کمال د ورسېدم دا خو یو هم کمال نه ده دا علوم و معارف دا شیان دا خو ټول صرف معدات دي که دغه دې مقصود کړه نو مجدد سبي تو طفلي و ان خانه رنگین است دغه بیا داسې مثال ده لکه سړی کوټه جوړه ده ډېره ښایسته یې جوړه ده د وزیر اعظم کوټه ده ډېر ښه ګلان او هر شی دي پکې اوس سړی چې وزیر اعظم ملاقات ته ځي د وزیر اعظم مخ ته به ګوري د هغه خبرې ته به متوجه خپل مقصود به ورته وړاندې کوي او که نه د کوټې ګلانو ته به ګوري خو چې کنکای نه نوځي کوټې ته کنکای نه نوځي کوټې ته نابالغ نه نوځي کوټې ته هغه دغه ګلان مقصود بولي بس دغه ته وګوره یخ ته وګوره په څومره میاشتو د ملاقات وخت وزیر اعظم سره ملاقات پیدا شو موقع راغله اوس به د خپل مقصد وړاندې کوه هغه ته مشکل به د حل کوه مشکل پاتې شو هغه مې چې دا څه بې وقوفه ده څومره یې سوالونه کړه زارۍ یې کړې واسطې یې غوښتې چې ما موقع د ملاقات ورکړه دی د کوټې ګلانو ته ګوري ذکر خو ما درته ویلو حضور مع رب ده د الله تعالی مشاهده ده اصل مقصد خو هغه ده که دغه رنګونه دې ولده په دغو کې پسې لاړ روان شوې احمد ضیاء خلیفه مبارک قدس الله سره الحمدلله 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 د خدای پاک رحم او تعلق دې موږ الحمدلله د خپل وس په انداز باندې و نو وخت کې ورغلم 15 شپې مې ورسره وکړې دي پاکستان ورغلم الته 15 شپې مې ورسره وکړې بیا سهار وغوښتم د سهار د لمانځه نه بعد وظیفه چې ګډه وظیفه وکړو ما سره وای د ما په کوټه کې کېنه ما خو دا خیال چې ته به د ما کوټې ته راځې ما ویل صاحب زه نه شوی راتلی ما ویل دا وخت به یا د د خپلو اذکارو وي یا به د آرام وي زه په خپل سر نه شوی راتلی چې ودرې زه مولوي یم د لرې ځای نه راغلی یم چې کېناستو هلته هم ذکر به ګډه داسې کوو بیا مراقبې هم ګډې وکړې نو ما ته ویل څه دې ولده ما ویل صاحب یو شی مې هم نه دلدلې وای نه څه خو وه ما ویل صاحب یو شی مې هم نه دلدلې ذاتي وخندل وای ته خو ښه یې چې څه وینم نه وایې دا نور خو چې راشي بېګا شپه یې کړي سهار وایې لکه وحی چې ورته شوي 15 خوبونه درته شروع کړي ما داسې خوب لید ما داسې خوب لید ما داسې خوب لید ځان د خلافت ته سودا وي بس رنګه رنګه خوبونه دي چې بیانوي یې ما داسې خوب لید موږ تاسې خوب ده خوب هم د هغه چا رښتونی ده چې په ظاهر هم رښتونی وي موږ تاسې حدیثو کې وویلې که نه ویلې چې څوک په ظاهر رښتونی خوب دی هغه هم رښتونی ده چې په ظاهر دروغجن خوب هم دروغجن ده خوب خو فاسقان ویني فاجران ویني هر څوک ویني خو خلک چې تعبیر دایمو کو تاسو په پښتني اصطلاح باندې اعتبار چې ورکی چې دی ولی الله خوب ذکر شي خلک ټول یې غته اعتبار ورکی کنه چې پلان کې بزرګ د خوب لیدلای خو که فاسق لیدلې غته څوک اعتبار ورکی وای خوب مغه رښتونه ده چې په ظاهر خو رښتونه وي سړی نو مرګره ما مطلب صرف دا ده د چې خود کتابونه لیکي وای دا شرایط چې څوک د طریقت ذکر کی نو دا عام مرګري په خیال کې دا شي لکه اوس چې ډیر مرګري دا وي چې دا خو نو مشکله ده ها وی به کنه رښتیا غاړم باندې څو کسانو دغه سوچ وکړ تاسو لاسونه جکه ها څومره مرګري ته دا سوچ پیدا شو چې دا خو نو ډیره سخته ده سخته ځکه دا چې موږ عمل ته نه یو تیار دا پخوانی وختو شرطونه وو د پخوانی اولیاء شرطونه وو په اوس موجوده وخت کې دا کله کیږي دین پخوانی ده که اوسنی ده طریقت د دین خدمت ته قبل شي ده طریقت دین په ځان عملی کول دي قبل شي دي دین خو 1400 کال کېږي چې راغلی
او په یو دین کې بل نبی نه راغلی چې نسخه پکې راغلی حکم بدل شوی وي چې د پخوانیو خلکو دپاره رښتیا ضرور و اوس بیعت په درواغ هم روا داسې وحی چېرې شته چېرې کوم نبي راغلی اباحین خو نه یو چې دعوه د تصوف کوي او مقام د زندقیت ته رسېدلي مریدانو ته وی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین معنی دا کوي چې یقین دې جوړ شو ذاتي عبادت ته ضرورت نشته لمونځ ته ضرورت نشته روژو ته ضرورت نشته چې یقین جوړ شو بس ذاتي عبادت نه رسول الله ته خدای پکې چې تر مرګ عبادت کوه رسول الله تر مرګ نه خلاصيږي د خبيث په یو څو شپو کې خلاصيږي چې یقین دې جوړ شو نه لمونځ ته ضرورت شته نه روژو ته ضرورت شته ما تخپل راغلی زه دا کله کله بعض خبرې کوم د چا یو شخص باندې به حجت نه لګیږم دغه توصیه یو سړی راغلی و دلته زایم در وخیم دلته چې دا ماحول ولید نو په دالیاري روان یو داسې په دالیاري راته غږیږي چې زه په تا پسې نوم مې د اورېدلی و ډېر وګرځېدم دا دیوبندیان اکابرین مبارکین خو ډېر په غلط نظر ورته ګوري وایي دا نور خو دیوبندیان خو ټول خبیثان العیاذ بالله وایي دا خو هغه دي خو ما واورېده چې زموږ بریولی ملا دلته راغلی دی سکوي چې د طریقت والا ټول دا بریولیان دي نو زه ځکه دلته تا ته راغلم نو ما ویلې چې یوارې د حال معلوم کړم ما د دیوبندي او د بریولي فرق څه ده زه خو ماجر یم دا دیوبندي او بریولي سم نه پیژنم فرق څه ده دوی د دیوبندیان چې دي العیاذ بالله د نبی علی السلام سپکاوی کوي کمی بیانوي ما ورته ویل د نبی علی السلام خو یو ویښته ته چې څوک په بد نظر وګوري کافر ده نو د رسول الله سپکاوی به چې څوک هغه به مسلمان وي وای څه خبر یم خو موږ ته خپل پیران داسې وایي مالخه پیر دې څه خل پیر ده چې دا درته وایي څه خل پیر ده شی درښولی دي وای لا اله الا الله یې راښولی چې دا وایه بل شی نه دي راښولی څومره وخت کېږي 20 کاله کېږي چې مرید یم دا یو لا اله الا الله یې راښولی ده خو هغه غریب دغومره بزده چې دا یو لا اله الا الله نور عملا داسې و دا پنجابیانو کې خو دا سلسله شته وایي الکشن ته ولاړ و دا ضلعي ناظم جوړېدو د حکومت طرف نه و د روژې میاشت موږ په اوټو پسې ګرځېدو د ما روژه وه د خوړه ما لمونځ کو د لمونځ نه کو چې زه به جمعې ته لاړم ما ته یې خوشکې کړې چې موږ په سړیو پسې روان یو الکشن کې ته په جومات کې ورکې نو راته ویلې چې لمنځو ته روژو ته د حاجت نشته ایمان یې که د ذمهوار ده دا خو وجه دا ده چې دی خپله پیران نه دي اکابر لوی ښه خلک تیر شوي وي خو په دا صیب خلک دا خونزادګان ډېر خطا کېږي په صیب کې دی په پیر کې راغلی نو موږ نیکه د ذمهوار د جنت دی هغه بیا یې صرف د موږ سره محبت کوه ذاتي لاړې جنت ته ځي دا د یو څو شپه منزل نه ده دین د یو څو شپه منزل نه ده دا تر قیامته پورې دغه دین ده نسخه مسخه نشته پکې تفریقه نشته پکې خو موږ ځان ته مشکله کړې ټول وخت یې نیکو خلکو سره تېرېدن دا خو مشکل ده ولې مشکل ده د طالبان 12 کاله چیرې وخت تېرېږي په نیکو خلکو سره وخت کې نه تېرېږي 12 کاله په مدرسه کې تېرې بازار نه ویني مارکیټ نه ویني زه د ځان د صفایي په خاطر نه ویم ناپوهه یم کوچا یم په خبر مې سر نه خلاصېږي 15 کاله مې په دیره کې وشوه د بازار د مارکیټ یا د یو کلي نوم راته واخلې زه د پلانکي والي نه راغلی قسم د ماته معلومات کېږي یعنې په قسم مې درته ویلې یو دا د پوانده بازار ورته ویي دا یوه ګلۍ دغه کې مې یو وخت کې لاړم ډاکټر ته کونج کې داسې تاو شم د غاښو ډاکټر ته ورغلم چې بیرته کونج ته راغلم په هغه وخت کې څوک نه و راسره لار ذاتې رانه ورکه شوه 4 ګلۍ دي چې اوس په مخامخ ځي که دې خواته ځي که ده خواته ځي چې په بازار کې ګرځېدی بیا به په بازار کې داسې ولد ومه چې څوک به په خپل کور کې داسې نه وي ولد چې ګرځي چې بازار کې ګرځي بازار کې سهولت درته پیدا کېږي چې په جومات کې اوسېږي په جومات کې سهولت درته پیدا کېږي موږ مجبور نه یو موږ مست یو موږ خواهشات پوره کوو الله موږ نه مجبور کړي مکلف کړي قدرت را کړی په ښه ماحول او ښه محیط کې وخت تېرېږي خو چې تېرې هېڅ بوج نه راځي یو څو شپې بوج وي یو څو شپې بوج د عادت د بدلېدن د وجې نه وي چې دا انسان کې کوم اخلاق رذیله راغلي
اوس دا 12 میاشتې کال ده په روژه میاشت کې حدیث مبارک راځي چې سرسخته شیطانان تړل کېږي دغه یو حدیث بیانوم نور خبر بس کوم نو سوال الته دستی واردېږي چې ګناه خو په انسان کې شیطانان کوي چې دا شیطانان تړل شوي وي بیا دا روژه کې ګناه ولې خلک په روژه کې روژه خوري ګوره په روژه کې روژه خوري په روژه کې لمونځ نه کوي په روژه کې دروغ وایي غیبت کوي شته که نشته وایي یوه وجه یې دا ده نور خو توجیه اوږدې دي یوه وجه یې دا ده چې سړي 11 میاشتې د شیطان ملګرتیا کړې وي دا یوه میاشت د شیطان سره نږدې نه اوسېږي هغه خپل عادت د وجې نه خپله ګناوې کوي نو عادت بیا بدلېدن غواړي چې دنیا ماحول د ګناو په ماحول کې د کلونو تیر دي نو خانقاه کې به هم څه وخت وتېروې د خانقاه په حیثیت چې صرف تزکیه او تصفیه د چا مطلب وي څو شپې مو کړي په خانقاه کې کوم طالب کوم ملا چې د موږ سره وخت تیر کړی هغه به د جلسې نه مخکې یو لس ورځې چې موقع پیدا کړي په دغه نیت به راشي چې ماحول یې لیدلی چې هلته لاړ شم ته ذکرونه وکړم څه ماحول برابر شي په عمومي توګه په مریدانو کې داسې څوک شته چې صرف د تزکیې او تصفیې په خاطر باندې په یو خانقاه کې واړوي د خپل ځان د اصلاح په نیت باندې لکه بله ورځ موږ وویل چې د نورو په اصلاح موږ ټول لګیا یو د خپل ځان د اصلاح په نیت باندې صرف په خانقاه کې موږ څومره شپې تېرې کړي ولې دکان پاتې کېږي کور پاتې کېږي موټر پاتې کېږي مرګري پاتې کېږي ماحول دغه وجه ده بل وجه خو نه ده نن چې راغلی یې دکان مو پرېښی کور مو پرېښی پرېښودل کېږي که نه پرېښودل کېږي که نه پرېښودل کېده نن څنګه راغلی یې او د دنیا دپاره په ډېرو لرې لرې ستړیو تکلیفو ځان رسوو هغه امکان لري دلته که راځو په لارې باندې که لږ تکلیف را باندې تیر شي خو د خدای د رضا دپاره راځو دا دلته تکلیف ولې نه تېروو یو د موږ ځای نه ښیم هره خانقاه هره مشایخ چې دي یغو ځای ته چا چیرې سهولت وي درته یغو ځای ته چیرې څوک ورغلي بس خدای پاک د حقیقت موږ ته نصیب کړي الله مو دې په دغه بیعت کې په دا توبه کې په دا ذکر کې ټولو کې صادق وګرځوي او خدای پاک چې څوک صادق کوشش کوي د رښتیا کوشش کوي اخر بیا خدای په صدیقینو کې لیکي حدیث مبارک ده کنه ده چې رښتیا وایي او د رښتیا سوچ کوي فکر کوي کوشش شروع کوي بیا خدای پاک په صدیقینو کې لیکي انسان الله ډېر عجب شی پیدا کړی چې په کوم طرف مخ ګرځي خو چې کوشش د رښتیا شروع کو قدم واخلو د یو طرف نه الله ډېر رحیم او کریم ذات ده بیا مو په صدیقینو کې لیکي خدای پاک هم د صدیقین کې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين خدای پاک موږ ټول ته خپل رضا نصیب کړي الله تعالی په هر عمل کې مو اخلاص نصیب کړي خدای پاک که موږ درسونه کوو الله دا موږ شخصا ما ته ډېره دعا وکړي چې په درس لګیا یو په تقریر لګیا یو خلکو ته په تلقینو لګیا یو غټ مسؤلیتونه دي خلک په موږ ډېر حسن ذهن لري په ښه باور راځي په ښه اعتماد راځي خدای ته هم په د خپله دعوه کې رښتونه کړي الله په دغه تلقین کې مو رښتونه کړي الله په د ذکر کې مو رښتونه کړي الله په د بیان کې مو رښتونه کړي خدای پاک هر عمل مو د تا د رضا دپاره وګرځي هر قول مو د تا د رضا دپاره وګرځي هر سوچ او فکر مو د تا د رضا دپاره وګرځي الله دې موږ د مشایخ کرامو اساتذه کرامو والدینو حقدارانو درجات عالیه جنت الفردوس د تا رضا تا دیدار نصیب کړي خدای چې ژوند دي په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کړي موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي خدای پاک څومره خلک چې دلته راغلي یا را روان دي الله تعالی څومره خلک خدمتونه کوي یا په خدمتو باندې لګیا دي څومره خلکو معاونتونه کړي یا معاونتونه کوي الله ټول ته خپل رضا نصیب کړي خدای پاک د دنیا او د آخرت سعادت خوشحالي ټول ته نصیب کړي څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي موږ ته خدای پاک توفیق دې ښه طاعت دې ښه عبادت دې ښه بندګي دې ښه خدمت په کامل اخلاص تر مرګ پورې نصیب وګرځي
خدای پاک پر عمل کې مدد تا رضا نصیب وګرځي د حاجر جمع خصوصا چې څومره په شر درست حاجتونه الله ټول د غیب د خزانونو پر کې خدای پاک بنديان د اهل اسلام د بند خلاص کې قرضداران د اهل اسلام د قرض نخلاص کې مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کې مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت باندې خپل کورونو ته ورسه خدای پاک به ودو ته نکسالي ودونه نصیب وګرځي بیا اولادو ته الله نکسالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي د چا د رزق تنګي وي رزق حلال واسع نصیب وګرځي ټول پریشانه ختم کړي د مسلمانانو د حلال او کاروبار برابر کې د حرام نه وساتي موږ جبا د موږ بدن د حرام نه وساتي د موږ خېټه د حرام نه وساتي د موږ ټول ارڅ خدای پاک د تا د رضا د پاره وګرځي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين